اپلای کولی شو ډیر نو دا ډیر موږ د سیمبل کارت چې آی دا سیمبل موږ صاحب باندې استعمالو ډیر would you like to drink serious राजू पेज लेआउट था आसान सी बात पेज लेआउट की नंबर 1 मां सर थीम्स दे पेज सेटअप दे पेज बैकग्राउंड दे पैराग्राफ एंड अरेंज दे गोरे डियर थीम सतवीली की व्हाट डू यू मीन बाय थीम द थीम से मतलब दे और सदा पारे मुंकारो डियर हाउ टू यूज दिस नो गोरे दा थीम्स चिकम दे थीम्स मतलब दा दे چې د دې پیج دا سونه لیکل دي لکه زه کوم چې say if I give it زه ورته ورکوم چې انګلیش ګرامر نوټس او بیا دا هغې say for example زه څه داسې څه ټیکسټ اخلم او دې له زه څه کلر داسې ورکوم say for example heading number 1 نو ګوره زه به دې له دا heading number 1 ورکم بیا به دې پیج لیاوټ ته راشي دې ځای نه به دا پیج کلر دې ځای نه ایډ کې دلته نو ګوره اوس دې له څنګه تھیم ورکوې نو راوښم دې ځای کې تھیمز ته او دې ځای نه ګورئ چې کوم یو تھیم تاسو ورکول غواړئ نو هغه دلته اپلای که بس نو ګوره اني تھیمز دې ځای کې اپلای کولی شم نو ګوره دا د هغې یو ایزي میتھډ دی نو چې کله تاسو یو تھیم دلته ورکوئ نو صرف د هغې د پاسه ماوس وګرځوه ډېر او چې کله د هغې د پاسه تاسو ماوس وګرځوئ نو دغه تھیمز چې کوم تاسو اټومیټیکلي درې کې درته اوس یو تھیم یاد ساتئ دا تھیم چې کوم دی دا ما سره پرنټیبل دی که تاسو یې نه پرنټ کوئ نو زه پیج سیټ اپ ته راشم او بیا د دې پرنټ بیکګراؤنډ کلرز اینډ امیجز نو دا ټیک مارک لرې کړم نو بیا ډېر دا تھیم مونږ نه پرنټ کوو یاد ساتئ ډېر په مایکروسافټ ورډ 2003 کې دا تھیم مونږ سره ډېر پرنټیبل نه و یاد ساتئ ډېر دا تھیم چې کوم دی په 2003 کې پرنټیبل نه و خو چې کله 2007 آفس راغی نو ما دا آپشن راته راکړ چې آیا ته د بیکګراؤنډ دا کلر داس پرنټ کول غواړي یا نه غواړي نو ډېر د هغې دپاره مونږ دا میتھډ او دا طریقه دې ځای کې استعمالولی شو یا ساتئ ډېر که زه غواړم چې واپس خپل عادي حالت یعنې عادي کلر ته یې راولم نو دې تھیمز ته به راشم او دې ځای نه ریسیټ ټو تھیم فرام ټمپلیټ نو ګورئ هماغه تھیم راته راکړه چې کوم ما سره موجود و لکه تا دا تھیم وله ورکړه زه غواړم چې هغه رنګ ما ته راکړه کوم چې ما د پیج کلر نه اخیستی دی نو زه به راشم دې ځای کې تھیم ته او ریسیټ ټو تھیم واپس پې کړم نو کولی شم چې د دې لارې نه زه دا تھیمز اپلای کړم بس بیا تھیمز ته راشي او پسې موږ سره دی مور تھیمز آن مایکروسافټ آفس آنلاین مطلب مې دا دی که چېرې تا سره انټرنیټ کنیکټ وي نو نور تھیمز هم ته راوستی شي نو ګورئ تاسو په دې تھیمز باندې کلیک کې نو تاسو له بس چې کوم دی څه ایکسټرا تھیمز که تا سره سپیډیبل انټرنیټ وي نو کولی شئ چې د انټرنیټ د لارې دا تھیمز ډاونلوډ کړئ ډېر سوري ما دوی there is nothing دلته ما سره نشته دی که دې ځای کې تاسو له پیدا نه کې ګوګل ته لاړ شه یو هیو ا لاټ آف تھیمز ګوګل ته لاړ شو د ګوګل نه یې راولې ډېر ورته ورکړه چې say for example مایکروسافټ ورډ تھیمز مایکروسافټ ورډ 2007 تھیمز فری ډاونلوډ دا ورته ولیکه ډېر ویډیو کې شته بس چې کوم کسان غواړي چې دا ډاونلوډ کوئ بس ډاونلوډ یې کړئ ډېر نو ګورئ ټمپلیټس ما سره دي ودی کې د دنیا تھیمز د کم یو تھیمز ده کې فری مایکروسافټ ورډ 2007 تھیمز ډاونلوډ بس دی باندې کلیک کړئ اټومیټیکلی تاسو دا تھیمز ډاونلوډ کولی شئ نو مطلب مې دا دی که چېرې تاسو هلته کې درنه کي نو کولی شئ چې دې لارې نه تاسو وګورئ دنیا تھیمز ډاونلوډ کړئ ډېر وګورئ دا مختلف قسمه تھیمز دي نو که تاسو غواړئ چې دا تھیمز ډاونلوډ کول غواړئ وګورئ ونډوز ایسنشل 2012 دا مختلف قسمه تھیمز دي یو په یو ډېر تاسو کولی شئ ډېر نو وګورئ ډاونلوډ فری ډیسکټاپ تھیمز او ګوره دا مختلف قسمه تھیمز تاسو له درکوي چې کوم تاسو خوښوي نو هغه تاسو دې ځای نه راوستی شئ دا د هغې اسانه طریقه ده ډېر نو که چا سره تیز انټرنیټ وي نو بیا ډېر د هغې ضرورت تاته نشته دی بس بیا واپس لاړ شئ د مایکروسافټ ورډ تھیم دې ځای نه راولئ ډېر بیا وایي چې بھائی دا تھیمز که چېرې ستا یو تھیم خوښ شو دې ځای کې او ګوره دا تھیم ستا خوښ شو زه غواړم چې دا تھیم ځان سره سیف کړم نو لومبې د براوز نه مخکې دې سیف ته راشه او زه به دې لږ سیف به کړم دا تھیم زه یې په ډیسکټاپ باندې سیف کړم او زه به ورکړم چې کسٹم تھیم اینی نیم ورته ورکولی شئ او دا دې ځای نه سیف که بس اوس ګورئ یو کس یو بل تھیم اخیستی داسې ما ته وایي چې بھائی هغه تھیم مال راوله کوم چې تا په یو خپل نوم باندې سټور کړی دی ثبت کړی دی نو زه به تھیمز ته راشم او د تھیمز د رایې نه به براوز فور تھیمز باندې کلیک کړم او بیا ډیسکټاپ باندې کلیک کړه داسې او چې کله دې ځای کې وګورئ دا کسٹم تھیم دې ځای نه والی او دا دې اوپن کړ نو هماغه تھیم به تا دې اپلای کړي کوم چې تا په خپل نوم باندې سټور کړی دی ډېر او که نه واپس یې خپل عادي حالت ته راولې نو ریسیټ ټو تھیم فرام ټمپلیټ باندې کلیک کړه نو هغه تھیم یې تا له درکړه
کم چې دې زنه تا کم کلر استعمال کړو نو چې کته دې ځکه یو کلر انتخاب کې او بیا تیم ستراشه دې زنه یو تیم داسې والے غواړي چې خپل کلر موجوده کم رنگ تا په پیراګراف په دې پیج باندې غست واپس راولي نو زبراشم دې ځکه ډېر دې تیم ستا ايو حدود يا الله دې ویښ شویخ پکا دکا دور تراشه وګړي reset to theme from template دا به کلیک کړئ زینا نو واپس پتا سره کلر دلته د مالټي رنگ ورکړئ ښا بیا راشي دې سره وګړي themes دې سره مغستې شي سمپل بس ر ماوس سپیکر سره او دا ډیر تاسو الریډي کمزه کې ویلو دا شو دا فونټ شو دا ډیر تاسو په چینج سټایل کې وګړي دا دې سره کول شي ډیر دې ځنه اپلای یا فونټ ولا ورکوي نو ګره دې سره ولا فونټ ورکې دا سټیر any font دې ځکه مشتا او یا دې پیج ریو تراشه ډیر دې زنم تاسو دا فونټ ورکول شي دلته دا فونټ ته اپلای کا یا دې زنه دا فونټ اپلای کړي سونه زبردست بیا راشي دې کو پسې دې ما سره دا تیم افیکټس وګوره دا والے دا کلر واخلي چې دا بل والے دا بل کلر واخلي او چې دا بل والے دا بل کلر واخلي دا ډیسکټاپ دې ځکه نه ښکاري ځکه ښکاري دا کلیک یو کلر واغس دې لپاره بډې تاسو آبجیکټ را لې ویښ شي ویښ غسخه مخکې بډې سټوډنټ زبردست کوېسچن هم به ته ګولو سو کوېسچن نه یا څنګه ناسي براتي ده والله مې دا چې لکه مایکروسافټ ورډ کاسمان ته مخه جمع دغه لیټر پرنٹ کوي ورور میخه نو ضرورت د کوېسچن نشته ده اړې کسانې مایکروسافټ ویډیو ویډیوس سم داسې سم تکړه دی پدې کې there is nothing to go یا